अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे ज़दी हैरान कम लाड़े लाड़े अरमान दे अरमान सोमी सोको सारा बारा रबीला तलाक वर्का अरमान दे अरमान सोमी لا ممكن هذا ربيع نشم بريخودي ګوره رابعه اوس هم ستانه بغیر پاتې کېدی شي اوس نشم پاتې کېدی ته دې خو ګوره ماته زما په سترګو کې وګوره ماته دې کې محبت نه ښکاري سومي ربيع نشم بريخودي ته به رابعه پرېږدې هغه ستانه بغیر اوسېدی شي خو زه نشم اوسېدی كورة سومي او که ته ماته میلاو نه شوې نو زه به خودکشي وکړم سومي سومي په خبره ولې نه پوهېږې سومي پلیز try to understand ما سره واده وکړه ته به زما خبره منې ګوره سومي ته به رابعه طلاق ورکې دومره زر د چا خوب پوره کېږي تا خو ما سوچ هم نه کړی رابعه همداسې به شرمېږي او که څه خبرې به مې کوي جی تاسو وایئ زه اورم ستا لاسونه ولې دونه ګرم دي ته به خودي نه چېرته زما لاسونه همیشه نه ګرم دي او مشران وایي چې د چا لاسونه ګرم وي نو هغه وفادار وي بیا خو زما لاسونه ډېر یخ دي ستا څه خیال دی چې زه بې وفا یم څه ما داسې خو نه دي ویلي رابعه دا ټولې هسې خبرې دي زه په دې مفروضو باندې بلکل یقین نه کوم بلکل هم نه دا بریسلټ ته دا داسې وګڼه چې ما ټول عمر دپاره او همیشه دپاره خپل ځان تا پورې تړلی اوس تر مرګه پورې ما نه ځان جدا نه کړي شمس څنګه چې یو ګل بغیر د شکېدو نه د څانګې نه نشي جدا کېدی داسې زه هم تاسې نه جاري نشم جدا کېدی قدرتونه د الله ټول څه منم کله کله په یو ځان کې دوه ساګانې رابعه زما ساه اوس په تا کې ده نوی ژوند دې ما سره مبارک شه او دې کور ته ستا راتلل بختور شه دا واخلې ماما جاني دا مټیای سره روړه دا د خوشاله مټیای ده ماما
थैंक यू राबिया. ماما ने खबर बची او जी خدي دا لاس لیونی ده دومره د خوشحالۍ خبر دی دونه د خوشحالۍ موقع ده او وی چې زه پټایټ یم اوخره شابه بس پرېږدې که نه ماما جانې په خپله طبع باندې به وخوري بیا ښځه صحیح ده ښه زه ورځم چې تاسو له چای جوړ کړم ماما جانې زه به هم دفتر لاړه شم راځه واخلې کنه تاسو خو به ډیر خوشاله وئ بیٹا یې څنګه خوړلی شم پته ده ما ته خو به الله پته لګي چې کله دا مټې موږ د خپل اولاد په خوشحالۍ کې تقسیم کړو داسې خو را باندې دا زهر لګي ته پته ده منظر راشي چې موږ د خپل خوشحالۍ د خپل اولاد په صورت کې ګورو خیال کوه اوس به پرېوتې وي غورځېدلې خو زه په هغه ورځ وم په کومه ورځ چې ما تاسو د رابعې خاوند په شکل کې وکتئ هغه چې غورځېدلې یم بیا نه یم روچته شوې زه به تا پرېوتو ته نه پرېږدم زه به تا روچتوم د خپل مینې په منګول کې السلام علیکم ماما جی وعلیکم السلام رابعه د سره راغله هغه جی مامي سره کچن کې ده اصل کې ما تاسو ولته رستورانت کې وکتئ که نه نو ځکه ما تاسو وکړم چې رابعه ولې رانغله نه بابا هغه زما د ملګري سالګرا وه نو شمس بیا وکتم نو دلته یې ډراپ کوم ټیک وی ماما جی زما چونګې هلته آفس دی آی ټي دپاره تللی وم زما ته څه میټینګ نو دا هملته کې وه ما دې ته ویې راځه زه به دې ډراپ کړم کینی تاسو نه لږ خو ښکلی دی خو نامې څه ده ارشد د شمس فرند دی او د شمس په شان دی مالدار هم دی خو ویل آف دی ښه نو سبا دا ستا کله نه دولت سره مینه پیدا شوه ما خو هسې خبره وکړه او دا مې ستاسو د لور سومي په وجه وبې الله شکر دی چې رابعه ته الله پاک ښه کور عطا کړو خو دا د سومي نصیب دې م خدای ښه کړي آمین دولت دونه ضروري نه وي په ژوند کې کلیم کمان دا خبره خو ما اسی وکړه ښه رښتیا هغه نور مېلمانه به هم راځي سومي سره دې خبره کړې ده او جی ښه خبره مې ښه کړې ده ښه راځئ چې ته تاسو بچی اوس کې صحیح ده